په کابل کې د چین له سفیر سره د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت د مالیې او ادارې مرستیال لیدنه. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ دواړو لورو په دغه کتنه کې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې وروستۍ پیښې او د کابل او بیجینګ ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په تړاو خبرې کړې دي. محمد نعیم په تاجکستان کې د چین د وګړو وژل کېدو څخه اندېښنه ښودلې او دغه برید یې د هغو دښمنانو کار بللی چې د هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ رامنځته کولو په لټه کې دي. ښاغلي نعیم ټینګار کړی چې په دې برخه کې څېړنې دوام لري. په دې کتنه کې د افغانستان او تاجکستان پر پوله د وروستۍ پیښې او د افغانستان او چین اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وسوې. ډاکټر محمد نعیم صاحب د تاجکستان پر پوله د وروستۍ پیښې په اړه چې پکې چینایات به ووژل سو خواشیني څرګنده کړه او زیاته کړه چې په دې تړاو پلټنې روانې دي او دا برید یې د هغو دښمنانو عمل وباله چې د هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کوي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د چین سفیر هم په دې کتنه کې ویلي چې دغه پیښې عاملین د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د تخریب په هڅه کې دي. د چین سفیر د پیښې په اړه د جدي اقداماتو له امله د اسلامي امارت د هڅو او دریځ مننه وکړه او ویل چې د دې پیښې عاملین غواړي د چین او افغانستان روابط خراب کړي. یو شمېر کارپوهان هم باور لري چې ځینې کډۍ ورته پیښو سره د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترینګلي کېدو په هڅه کې دي او باید دغه کار ته اجازه ورنه کړل شي. تحقیقات جدی ضرورت است که باید از تکنولوژی پیشرفته و استخبارات قوی استفاده شود تا واقعیت به جهانیان هویدا شود. در غیر آن ما می‌دانیم که تنش‌ها میان کشورهای همسایه باعث خراب شدن روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک شده میتواند. او شبکه‌ها یا کشورهایی که نمیخواین رابط افغانستان با همسایه‌ها بهتر شود اونا بهتر دی قضیه دست دارند. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت مالیې او ادارې مرستیال او د چین سفیر په دې کتنه کې د پایښت لرونکو همکاریو او د اړیکو د پراختیا پر اهمیت هم خبرې کړې دي.